زکات د اسلام یو عظیم رکن دی. دا مالی عبادت دی. د لمانځه څخه وروسته په اسلام کې دوهمه درجه د زکات ده. موږ باید لکه لمونځ چې څونه په مینه کوو، د جماعت اهتمام کوو، او کم کسان چې لمنځونه نه کوي د هغوی نه موږ بد وړو، زکات اهتمام هم موږ داسې وکړو. زکات هم د الله یو فریضه وبولو، د هغسې په مینه یې ادا کو، په ورکولو کې باید بیړه وکړو، تلواره وکړو، او کوم کسان چې زکات نه ورکوي د هغوی نه بد هم یوسو، ځکه دا د اسلام دوم رکن دی. د ابو هریره رضی الله عنه یو روایت امام بخاری رحمه الله دا روایت نقل کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین راغلی د انسان په شکل کې. نبی علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنې کوي. د جبریل امین د راتلو مقصد یا د پوښتنې مقصد هم امت ته تعلیم و. دا صحابه چې د نبی علیه الصلاة والسلام شاوخوا ناست دي کسانو ته تعلیم ورکول. اوله پوښتنه د جبریل امین د نبی علیه الصلاة والسلام څخه وکړه، مل ایمان، ایمان څه ته وایي؟ نبی علیه السلام فرمای ان تؤمن بالله وملائکته، ایمان دې ته وایي چې ته په الله باندې ایمان راوړې، په ملائکو باندې راوړې، په رسولانو باندې راوړې، د آخرت په ورځ راپورته کېدلو لپاره، حساب کتاب د پاره راپورته کېدلو باندې ایمان راوړې. دا نبی علیه الصلاة والسلام په تفصیل ورته ویل. بیا جبریل امین ورته وایي مل اسلام، اسلام څه دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمای ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا. اسلام دې دی چې ته د الله عبادت وکړې، د الله سره هیڅ ډول شرک ونه کړې، شریک ونه نیسې. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې دریم شی بیا دا دی چې ته لمونځ قایم کړې، او څلورم دا چې زکات ورکړې، وتؤدي الزکاه، زکات ورکړې. مطلب د اسلام اوله برخه دا ده چې انسان د الله عبادت د خدای د پاره وکړي، شرک پکې نه، د بنده د پاره نه. دویم دا لمونځ، په لمانځه کې به هم شرک نه کوي، ریا به نه کوي. دریم زکات، په زکات کې به هم دا خاص د الله د پاره کوي، د احسان د پاره، د نعمه د پاره، د دې د پاره به زکات خلکو ته نه ورکوي. ګورې د لمانځه نه وروسته فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زکات وضاحت وکړي چې دغه فرضیه پر انسان باندې سته، دغه فریضه د انسان پر وجو سته. هغه انسان چې هغه مال لري، دولت ولري، نصاب ته رسیږي، دی به زکات ورکوي. بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امرنا باقام الصلاه، الله موږ ته د لمانځه د ادا کولو حکم کړی، او دویم د زکات ورکولو حکم یې کړی دی. که سړی لمونځ کوي، عبادت کوي، لیکن زکات نه ورکوي، نبی علیه السلام فمن لم یزکي، کوم کسان چې زکات نه ورکوي فلا صلاة له، لمونځ یې الله نه قبلوي. مطلب د دې څه دی؟ مطلب د دې دا دی چې د اسلام یو رکن منی کوي، او دوهم رکن چې د مال تاوان پکې هغه نه کوي، نو نیم اسلام الله نه قبلوي. فلا صلاة له معنا نیم اسلام الله نه قبلوي. چې لمونځ کوي په دې کې مالی تاوان نه وي، ځان ستړی کوي، د مسجد کې د امام تر شا په اول صف کې ولاړې اقامت هم کوي، لیکن پاته وخت چې د زکات راسي ولا شش کال مې تاوان کړی، ولا خپورونه مې باندې دي، ستا د کور مخ ته مسکینان ته په ډبرو ولې، که په ډبرو نه ګیټونه دې ورته بند کړي. دا د روژې مبارکه میاشت روان، ډېر انسانان سته چې هغوی د ماښام پر ګوله باندې حیران دي. که ته دې کسان ته خپل زکات ورکړې، هغوی د ځان دپاره روژمات په تیار کړي یا پیشلمۍ په برابر کړي، یو خو د زکات سو، دوهم دا چې غریبان دې ماړه کړه او روژمات دې ورکړي. د دې څونه غټ اجر دی، دا به مخته بیا راسي چې زکات ورکولو باندې که یو مسکین خپله نفقه برابر کړي، خوراک او څښاک برابر کړي، د دې څونه غټ اجر دی. دا ټول چې موږ تاسو نن دونې لانجې کوو، یا هر سړی یې کوي، په روژې کې وارخطا یي چې خدای دا پیسې به څنګه ورکړم، دا ټول وجه بل هېڅ شی نه ده، زموږ د ایمان کمزوري ده. دا باید موږ لرې کړو. د الله په مینه کې پیسه څه ده؟ د الله په محبت کې پیسه څه ده؟
حال دا دی چې الله په قرآن کې بار بار وایي چې کوم روپۍ تا د زکات دا ورکړله په دې ستا مال نه کمیږي، الله یې زیاتوي ان تر دې چې 900 چنده هم الله پاک جل جلاله دا مال در زیاتوي. ستا ولې وارخطا دی؟ ته ولې دونه بې زړه یې؟ ستا ولې پر خپل رب باندې یقین نشته؟ ستا ولې پر خپل رب باندې اعتماد او باور نشته؟ د دې وجه دا ده چې زما او ستا د ایمان کمزوری دی. که ما او تا په دې پوه سو چې دغه رب اول ما او تا هېڅ نه درلوده، اوس یې دونه راکړل چې ما او تا حساب نسو ورته کولی، د حساب مو تېره ده، نو ستا څه خیال دی چې ته مسکین ته ورکړې الله به بیا تا ته نور اضافه نه درکړي؟ قرآن خو العیاذ بالله خلاف نه وایي، قرآن کې بار بار الله جل جلاله دا وضاحت کړی دی. ویربي الصدقه، صدقات الله جل جلاله زیاتوي دا مال صدقه په ورکولو سره. د دې صدقه او زکات په ورکول باندې ستا مصیبت الله پاک جل جلاله لرې کړي، ستا د مال نقصان، ستا په کور کې مصائب او آلام او مصیبتونه، دا ټول الله د دې په ذریعه باندې لرې کړي. دا پټه سودا ده، دې ته هر یو زړه نه ښه کوي. که اوس یو څوک چاته وایي چې دغه سړي ته 1,000 ورکه، سبا زه تا ته 40,000 درکوم، دا به موږ د بل چا نه په قرض اخو هم به ورکو. ولې ښکاره سودا ده، ما او تا خو د دیده سودا کو، په بل شي موږ باور نه کېږي. لیکن کوم چې الله موږ ته وایي په هغه کې خو دا امکان شته چې دا سړی په دې 40,000 ځان واچي، دا د الله سودا ده. الله جل جلاله وایي چې ته د الله په لار کې 10 روپۍ ورکې، 1,000 روپۍ ورکې، 100 روپۍ ورکې، الله یې 40 چنده اجر درکوي. 9 چنده راغلی دي، 40 چنده راغلی دي، 900 اجر راغلی دي، 900 چنده اجر الله پاک درکوي. اجر دا نه مانه چې یوه ثواب، د دې الله تبارک وتعالی د دې مال بدل هم درکوي. د دنیا مینه نه ده پکار چې موږ هغه خپل پر مال باندې فرض سوی زکات باندې ځان واچو چې دا بیا د آخرت په ورځ ما او ستا دپاره یو زهرله مار وګرځېږي. د دې روایت را روان داسې خطرناکه مار به چې هغه به ستا پر بدن راګرځېدلی، دا خوله به تا ته نیولې، انا کنزک، زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم چې تا به خزانه کولم، جمع کولم دي او ټولولم دي، د مسکین او د غریب حق دې نه ورکوي. نن به زه ستا د عذاب ذریعه زه جوړېږم. ستا مال په لوی لاس د عذاب ذریعه ولې جوړه؟ په دغه مال د الله سره سودا وکړه، په دغه مال باندې جنت پیدا کړه، په دغه مال د الله رضا پیدا کړه، په دغه مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت پیدا کړه. دنیا مینه مه کوه چې په زکات په ورکولو باندې ستا لاس ریږدي، دا ستا د ایمان کمزوري ده.